السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل یو څو ښایسته او خوندور سیټینګونه در وښیم. که چېرته تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې د هر رقم ته ډیزاینونه جوړ کړئ او د هر رقم ته ښایسته ښایسته ډیزاینونه په خپل موبایل کې جوړ کړئ، بیا به تاسو وکولی سئ چې هر اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره خلاص کړئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دې رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو له مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکریپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، کوم پرمیشنات چې له تاسو څخه غواړي هغه ټول پرمیشنات به تاسو الاو کړئ. د هغه رقم ګوره دوستانو دلته دی تاسو ته 3 لاینه درکوي. کوم لاینونه چې دي په اول لاین کې هم تاسو اپلیکیشنان ایډولی سئ او د هغه رقم په دویم لاین کې هم تاسو اپلیکیشنان ایډولی سئ او په دریم لاین کې هم تاسو اپلیکیشنان ایډولی سئ. نو ګوره دوستانو په اول لاین کې تاسو یو اپلیکیشن ایډولی سئ. نو زه غواړم چې په دغه کې دي زه 2 اپلیکیشنه یا 3 اپلیکیشنه یا د هغه رقم 4 5. نو زه غواړم چې په دې کې دي زه 15 اپلیکیشنه ایډ کړم. نو تاسو به په 5 باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم په دویم لاین کې تاسو څو اپلیکیشنان ایډوئ، هغه چې هر څو تاسو ورښیاست تاسو په هغه اپلیکیشنان ور وښیاست چې زه 15 اپلیکیشنه کې ایډومه. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو ور وښیاست د هغه رقم به تاسو په بیک باندې ووځئ. نو ګوره دوستانو کله چې دغه لیکه تاسو دا رقم ته کش کړئ، و زه غواړم چې په اول کې مې اپلیکیشن ایډ کړم، په دویم کې مې اپلیکیشن ایډ کړم او د هغه رقم تر 15 پورې. نو زه غواړم دوستانو چې په دغه اول یو کې اپلیکیشن ایډ کړم. نو تاسو به په دا 1 باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو په 1 کې تاسو کوم اپلیکیشن ایډوئ، هغه چې تاسو هر اپلیکیشن ایډوئ تاسو به په هغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. نو ګوره په 1 کې مسنجر ایډ شو، د هغه رقم په دویم کې ملګرو زه فیسبوک ایډوم، ګوره ملګرو په دویم کې فیسبوک ایډ شو او د هغه رقم ګوره دوستانو په دریم کې زه واتساپ ایډوم. نو د هغه رقم بیا تاسو په واتساپ باندې کلیک وکړئ او په څلورم کې تاسو هر شی ایډوئ، هغه ټوټل شیان به دلته تاسو ور وښیاست. نو ګوره دوستانو کله چې دغه تاسو ور وښیاست د هغه رقم په دا بل یو کې هم تاسو د هغه رقم ته اپلیکیشنان ایډولی سئ. هر اپلیکیشن چې مو کې ایډ کړئ هغه تاسو بیا ډېر په اسانه طریقه سره خلاصولی سئ. نو دوستانو ګوره زه اوس په میسجانو کې لګیا یم. کله چې ګوره دوستانو زه په میسجانو کې لګیا یم و زه غواړم چې ډایرکټ فیسبوک خلاص کړم. نو د دې لپاره به دوستانو صرف تاسو دا لاین دا رقم سیر ته کش کړئ او په فیسبوک باندې به کلیک وکړئ، تاسو به ډایرکټ فیسبوک خلاص سي. نو دوستانو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د خپل موبایل ډیزاین ور بدل کړئ او د هغه رقم تاسو کولی سئ چې هر اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره خلاص کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو هم سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دې رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.